چې دې لپاره موږ څنګه کوو. اولنۍ خبره به دا وي چې په غزني کې به د دنیا په سطحه لوړترینه او بهترینه نړیوال ایرپورټ لږ ګوته دوخته نړیوال ایرپورټ محترم تا بله رئیس محترم زبیح الله صاحب حاضر ده چې دا خبره موږ د مشوره سره او پلان هم ورته نیولی ده. زه کوم مشاور یم مشاور ارشد مشاور په افغانستان کې به د نړۍ په سطحه انټرنیشنل ایرپورټ جوړېږي چې په ثانیه ثانیه کې به د یوه طرح کټ و څه تودانیګانې په کار دي ورته. او بل محترمو قدرمنو والي صاحب چې تاسو دومره زیات راسئ کینې بیروبار ډېر زیاته د چوکۍ والا لږ رامخته سي حتی شاته خلک هم لږ جای سي لږ رامخته سي شاته خلک جای سي او قرار سي قرار زنده باد مې وایي قرار سي بس د وروسته بیا تاسو نه شاورونه ورکړي. بله خبره دې چې موږ تاسو لپاره کوم پلان نیولی آینده دپاره بعد انتخاباتونه په دې شرط باندې چې موږ خپل کرسۍ ته ورسېږو او د خدمت د جوګه د تاسو سو ستاسو ته خدمت موږ وکړو. ها به داسې خبره وي چا اولاده لري چې ما د نړیوال د امریکې د رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ او د دوبۍ د بخښنه غواړم په ډېره بخښنې سره محترم والي صاحب چې مخامخ ته ناست محترم والي صاحب تاسو مخامخ ناستې راته تاسو البته د معاون اول صاحب دغه زه ناستم محترم والي صاحب دا یو وخت دی اوس هم برحاله والي ته کېدی سبا یا بل ورځ استعفا ورکړي دغه والي صاحب د بدخشان داسې نوی راغلی ده او معاون د اول ده معاون دویم صاحب ده او مشاورین خو لا اوسه پورې را روان دي انشاءالله مشاورین هم را روان دي. نو معاون اول صاحب سره معاون دویم بس